الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د جمعه ورځ ده نو زمونږ نن درس عمومي درس دی د آداب درس نه دی نننی درس کې به مونږه د انسانانو د ازلی دشمن د شیطان د مختلفو حربو ذکر کو چې باغې سره شیطان د دې خبرې کوشش کوي چې انسان د خپل رب ناشکر گزار بنده جوړ شي چې دې ناشکر جوړ شي شکر چې دا په دوه قسمه باندې دی په دوه درجو دی یو انسان په جبه باندې شکر کوي یا الله تعالی لاک شکر دی یا الله ستاسو شکر دی او دویم شکر چې اصل د شکر مرتبه ده نو هغه د عملی شکر چې انسان د خپل رب اطاعت کوي په خپل عمل سره شیطان دغه خبرې کوشش کوي چې انسان د عملی شکر نه وباسي په سورۃ الاعراف کې الله رب العزت د شیطان هغه مکالمه چې کله ذکر کوي نو پای کې شیطان د دې خبرې عهد کوي د دې خبرې اراده کوي چې انسان ته بزو د ناشکر گزار جوړولو د پاره د هر طرف ناراضم ثم لآتینهم من بین ایدیهم زبر اعظم دیوتا د دیو د مخینه ومن خلفهم او د ورستو طرفنا وعن ایمانهم او د خي اړخنا وعن شمائلهم او د دیو د ګس اړخنا ولا تجد اکثرهم شاکرین تبدیو اکثریت دسی چې به ته شکر گزار نه مومي نو د انسان باندې د شیطان د حملو د سلور صورتونه دي او د علماء مختلف مطلبونه بیانې لکه نن به موږ صرف د هغه اولنی حربي مطلب سلک ډیر بیان کو چې شیطان وی لآتینهم من بین ایدیهم د دې د مخ کې د طرف نه برازم دې مطلب سره یو مطلب خدا دی چې انسانانو ته د وصف الفور چې کوم خبره مخه ته به طور خاص د ګناه خبره دا وتر مخه ته کی او د دې چې کوم انجام لري دا ير کی انسان گناه تلاسه چې گناه تزي نو د نفس خامخا د ملامت کوي دا کار صحیح نه دی شیطان دا کوشش کوي چې دغه ملامتیات ورستو کی ورستو سوچ مکوا سبا کیږي دغه خبره فکر مکوا وس دا وسنه چې کوم کار دی د تلاس واچو او دې ته ور وړاندې دغه شان شیطان د دنیا په سيزونو باندې کم چې د انسان مخې د انساني اني میټیریالیزم چې د مادیت پرستی د انسان مال او دولت او دغه شان عيش او عشرت داسې څه ته مخ ته وګوره دغه پلان کې په سمره خولي جون کې وګوره دغه سره څنګه گاډي دي وګوره دغه سره څنګه بنگله د سمره جایداد دي داسې څه ته مخ ته کوي چې انسان صرف او صرف دغه سيزونو غلام جوړ شي چې د آخرت فکر نه کوي دغه شان انسان ته شیطان د مخې د طرف ناراضي د خواهشاتو د احساساتو د جذباتو په اعتبار سره بده باندې حالات راشي د مصیبت نو دې باغی کې دومره اخته کې چې د الله رب العزت نه امید شي او بده باندې حالات راشي د خوشاله نو باغی کې دومره زیات اخته کې چې د الله د احکاماتو پولی ماتي اوس خوشحالي کول دي کوس ارڅنګ خلق خوشحالي کې هغه شان خوشحالي کوا نور خبره به ورستو دغه کو سوچونه کو دغه شان انسان ته شیطان راضي د مخه د طرف نه د مستقبل نه یری کچرته د الله فرمان بردار جوړ شي او ته د دین په لار باندې روان شي بیا بس خوري بیا به کم ستا به ست ترقی وشي ته به ترقی نه کوي ته به ورستو پاتې شي ته بیا سونه غټي د خلکو جسور ټول څومره سګټي نه د په حرامو باندې غټي د مستقبل نه دی یری وی دین تلاسوانه چې کنه بیا به مستقبل خراب شي او دغه شان ثم لآتینهم من بین ایدیهم په دې اعتبار سره شیطان مخه ترازی چې د انسانانو چې کوم اخیری منزل دی د الله سره ملاقات او د الله مخه ته ودریدل د هغه مخه ته شیطان ودریږي دغه دا خبره یې رکی د دې خبره احساس نه ساتي د دې خبره احساس ته ورستو پاتې شي چې ورځ د الله مخه ته ودریدل دي نو دا د شیطان هغه حملې دي چې دا په انسان باندې د مخې طرف نه دی کوي او کوشش دی چې انسان د خپل رب ناشکر جوړ شي موږ دا حربي او پیجنو د شیطان په دې چالونو کې ناراضو
خپل اخیری چې زمونږ کوم منزل دی هغه یاد ساتو د هر یو کار انجام ته سوچ کو چې دې کار ته زلاس اچوما د دې به انجام سي چې د شیطان د دې چال نه مونږ بچ پاتې شو او د الله شکر گزار بندگان جوړ الله دې موږ له عمل کولو توفیق